او عجیبه خبره زموږ دا پښتانه دومره سادهګان دي دا نور قومونه نه دا نور د دوی په منځ کې هغه سړی مشهورېږي چې هغه د کار سړی زموږ پښتانه لکه اوس ته د دروغو لطیفې بیانې که نه لطیفې بیانې ویډیوګانې کې دا پښتانه به ټول تا ته نشه پراته ستا د دقې دروغو دا لطیفې به اوري او خوشحاله وي ښه دوه پښتانه لګیا دي یو بل ته کنځلې کوي په پروګرام کې ته دیسې او دیسې دې ته به په زرګاو خلک ناسي دوه درې ګنټې دا کنځلې به اوري تاسو یې دې قوم په باره کې څه وایي دی به مخکې لاړ شي هغه قوم سحر ماښام چې د هغه دا طریقې پلانې په سیاست کې بره شو پلانې کته شو هغه ووټ واغستو د وانغستو زنده‌باد مرده‌باد هغه راغی دی لاړ دا لاړ په دې مال هم لګوه دې لپاره وخت هم لګوه هر څه کوه دا قوم به مخکې لاړ شي یعنې موږ کوم ځای ته رسېدلي هغه پښتانه چې هغه مشهور په دې باندې چې دا د دروند خوی خاوندان دي هغه پښتانه اوس دې ته پاتې شو چې څوک د دروغو لطیفې بیانوي یا کنځلې ډېرې کوي یا فحاشي کوي د هغه پروګرامونو ته پراته او څه خو ته خوشحاله چې موږ پلانې پروګرام ګورو او موږ پلانې ګورو هم دوی ته دا ووایه ورته وایه که د دین سره م نه لګي دا جدا خبره ده کیدای شي ستاسو دین سره نه لګي زه درته د دین هم نه وایم مه خفه کېږه خو زه درته وایم د دنیا په باره کې داسې څه وګوره چې په دې دنیا کې مخکې شي د دین دې باندې کیدای شي خفه شي زه به تا ته دا نه یم چې ته د یو عالم درس پکې واوره یو نصیحت واوره زه دا درته نه یم خو د دې دنیا په باره کې خو هغه څه وګوره که نه چې ته پرې مخکې لاړ شي که نه زما دا خبره غلطه په دې دنیا کې خو ترقي وکړه که نه دین کې خو زه کیدای شي هغه خفه کېږي وایي د دین راته مه وایه زه د دین درته نه وایم نو د دنیا کې خو مخکې شو نه د دین شوې نه د دنیا شو خلک وایي که نه وایي نه د دین شو او نه د ساتي شو هېڅ نه شو دا یو خبره مې مخې ته راله او ما محسوسه کړې ده زه د حالاتو نه د الله په توفیق سره ځان خبروم چې د اقام څه حالات دي د دې پښتنو څه طریقه کار دی نو طریقه کار دا دی